جنگ په مونږ وګټي جنگ په مونږ وګټي مال غنیمت ته واخلي هم راته غدار وایي هم رانه مازغه واخلي یو زړګی ورته یوړو نور به رانه څه واخلي مننه جي چې یو زړګی ورته یوړو نور به رانه څه واخلي او نظیر صاحب ته زما نه ډېره ښې ځان له خو رانجه واخلي مننه جي چې ته زما نه ډېره ښې ځان له خو رانجه واخلي او جنگ په مونږ وګټي مال غنیمت ته واخلي هم راته غدار وایي هم رانه مازغه واخلي جانکور صاحب دوه شعرونه دي امان الله صاحب چې په جنت کې ادم له دوکه ورکړه په جنت کې ادم له دوکه ورکړه دلته هر یو بني ادم له دوکه ورکړه په خندا خندا مې هېره کړه ملګرو په خندا خندا مې غم له دوکه ورکړه مننه جي ډېره من چې په جنت کې ادم له دوکه ورکړه دلته هر یو بني ادم له دوکه ورکړه په خندا خندا مې هېره کړه یارانو په خندا خندا مې غم له دوکه او اما صاحب چې سنخرې سړی مین کړي سحرې سړی مین کړي سکتو سره کتو کې سو وارې سړی مین کړي مننه جي چې سنخرې سړی مین کړي سحرې سړی مین کړي سکتو سره کتو کې سو وارې سړی مین کړي او یوې رنګ د مینې نه دی چې یو رنګ سړی مین کړي یوې رنګ د مینې نه دی چې یو رنګ سړی مین کړي څه په دې سړی مین کړي څه په هغې سړی مین کړي مننه جي چې سړی مین کړي څه په هغې سړی مین کړي او نه خمارې د سرو سترګو نه یې لب تر لبو راوړل نه خمارې د سرو سترګو نه یې لب تر لبو راوړل دا ساقي خو بس په جامو په کاسې سړی مین کړي مننه جي چې دا دنیا د مینې کور دی او دا مینې له را جوړه دا دنیا د مینې کور دی او دا مینې له را جوړه خو دا بعضې نظرونه په خیرې سړی مین کړي مننه جي چې دا دنیا د مینې کور دی او دا مینې له را جوړه خو دا بعضې نظرونه په خیرې سړی مین کړي او دغه شړنګ چې د پانځې بې له خودې ټول شیخان کړه دغه شړنګ چې د پانځې بې له خوده ټول شیخان کړه شیخه څنګه دا سجده به په توبې سړی مین کړي مننه جي چې جانکوره دغه پیر چې د بدعاتو رنګ کې رنګ دی جانکوره دغه پیر چې د بدعاتو رنګ کې رنګ دی جانکوره دغه پیر چې د بدعاتو رنګ کې رنګ دی جانکوره دغه پیر به په فتنې سړی مین کړي